د کهانی شروعات د ساوث افریقي جنگل لکېږي. هلته د جنگل په منځ کې یو ګاډی د خپل دوست مارټن او دوه لوڼه نورا او هیلی سره یو ګاډي کې دندې پسو شوي وو او پته نشته چې کوم طاقت ته د ګاډي نیولې و نه پرېوته. هیلي ورسره ریډیو سره رابطه کوله او اچانک ناڅاپه د دوی په ګاډي باندې رڼا ولګي. هغه طرف په کتو باندې چې موږ ته پته ولګي یو څو کسان د ګاډي نه راکوشي ورسره ماشینان وي. ډېر په سمج کېدو باندې ډېر وخت ونه لګاو. هغه مخ د دوی طرف ته یو دوی ګاډي والا ډېر غونډاګان راشي. خپلو کسانو ته وایي تاسو دندې کېنئ خپله راوځي هغو سره خبرو کولو له بس شکاري د ده یوه خبره نه اوري. هېڅ دغلته ورغړي او د تلونه د بوتلو ولوي. دغلته یو دوی غټ خمغلتوب وکړي او ځان ته یو خطره پیدا کړي او اوس یې هم انتظار کول. هغې په وجه نېټ پوره فیملي په دغه ګاډي کې پټ شوی وي. پارله یو وسیحه جوړه شي او مدد کول راشي. ښکاري چې څنګه د نېټ لونه بوتللې او دغه دی وهونه یو خطرناک شیر د بجلۍ په پړق شانې راوځي. یو داسې کار ورسره وکړي او یو شکاري اوچت کړي او دغه وهو ته یې وردی. هغه شکاري اونې یریږي او ډېر زیات خوشحاله شي. ځکه چې تر اوسه پورې دغه شیر په تالاش کې هغه څنګه چې دوه ورځې مخکې د دې شروعات شوی او دغه شکاریانو دغه د شیر یو غټه پالټي او منډه یو کې هغه ووژني. دغه شکاریانو دغه منافع دپاره لای کوله. هغه څنګه چې دغه د شیرونو یو څو حصې به مارکیټونو ته وړل ډېره منافع به کوله. څه شکاریان چې وجلي شیرونه یې ګاډي کې واچي او څو شکاریان دغه ځای پاتې شي. ولای به ویشلو کې دونه دغه د یو شیر پټ شوی و. هغې د نیولو لپاره لا دغه دوه شکاریان ورته پاتې شي او چې دغه ټکلې ته خپل د دوست د چغو اوازونه ورته راشي. دغه ټکلې دغه خواله روان شي او هغه دوست یې دندې نه راوځي او د وینو ډک وي. ټکلې په سمج کېدو باندې وښونه لګي. دا پته ورته ولګي چې دا خطرناک شیر کړي. ټکله خپل بچ کېدو لپاره له دغه ځای نه روان شي. داسې جال کې پسو شي چې بیا ازادېږي هم نه او د هغه جاخاړو نه هغه شیر راوځي بار ته او یوه حمله پې وکړي او دغلته وله کار تمام کړي او دغې نه بعد دغه سین دغلته بدل شي. بله ورځ موږ ګورو چې نېټ خپل دواړو لوڼو سره ریکې نه د ساوث افریقي جنګل ته پر ټوارس منځ راغلي وي. دلته موږ مارټن د نېټ یو دوست مخکینی وینو. مارټن ته د جنګل کینګ ویلی کېږي. دغه جنګل د شکاریانو نه بچ کوي. دغه دی به اوس ډوله پوره په جنګل کې چکر ورکوي. هر سفر په کولو باندې کافي چې ډېر ستړی شوي وو. د دې په وجه چې یوې شپې آرام کولو باندې دغه جنګل طرف ته دوی بیا روان شي. دغه لارې باندې د تلو باندې دوی ته یو عجیبه قسم جانوران په نظر کې راشي. هاتي جراف وغیره وغیره. په لارې کې مارټن دوی ته یو غټ سکول ښیي او دغه سکول چې د کلونو نه بند وي. په د دې نه بعد ټول په دغه ګاډي کې موجود وي. هیرونو علاقې ته ځان ورسوي. دغه د مارټن خپل بانجې سره میلو شي. مارټن ټولو ته وایي چې شیر تر هغې پورې حمله نشي کولی څو پورې هغه د خطره نه محسوس شوي. دغه نر شیر خپل په علاقه کې بل شیر موجودګي نه غواړي. دغلته یو بل ته ډېره خطره پرېوځي چې دغې نه بعد دغه مارټن دغه شیرونو طرف ته روان شي او دغه د شیرونو یو غټ مشر راشي او دغه مارټن له جوخته ونه غاړه ورکړي او دغه شیر مارټن ته دومره قریب ولیدی هغه داسې چې دغه شیر مارټن د بچپن نه ساتلی و او دغه شیرونه د بچو په شانې د سره مینه کوي. مارټن دغه شیر په پنج باندې یو غټ نشان وویني. مارټن ډایرکټ پوهېږي چې په دغه شیر باندې یو غټ شکاریانو یو غټه حمله کړې ده او ټول په ګاډي کې کېني او دغه د غوا کې یو کلي بیا طرف ته روان شي. هغه د کلي والو نه د شکاریانو څه پته ولګي او چې هغه کلي ته ورسي نو چې وګوري هغه کلي کې هېڅوک هم نه وي او ټول خلک اچانک غیب شوي وو. دغې په وجه دوی د واپس تلو فیصله وکړي او چې څنګه مارټن وګوري نو دته یو دوه ماشومانان په نظر کې راشي. دا بچو ته وایي تاسو ته غځې نه لرې لاړ شئ چې نېټ څنګه دندې وګوري هغه د کلي والا ټول دندې مړه پراته وي. مارټن چې د کلي حالات وګوري دې ته پته ولګي چې دا کارنامه یو شیر کړې ده او ټولو ته وایي چې ګاډي کې واپس کښېنئ ځکه چې دغه شیر آس موجود هم کېدی شي او په ګاډي کې کېني واپس روان شي. په لاره کې مارټن دغه ریډیو سره رابطه باندې ډېر کوشش کوي او خو ډېر سفر کولو په وجه او دغې په وجه ریډیو سره رابطه نه کېږي او دغه د کلي په لارې باندې دغه د کلي یو کس ډېر په بد حالت کې مینو شي او دغه کس ورته وایي هغه شیر زموږ ټول ملګري خوړلی دي. دغه جاخاړو نه مارټن ته آواز راشي. د سره په لاس کې ماشین وي او دی روان شي. د نېټ ته وایي ته ماشومانان سره ودرېږه او په خپله هغه طرف ته روان شي. مارټن ډېر هوښیارۍ سره ښه روان وي. یو تالاب ته ځان اخر ورسوي. په دغه ځای کې هغه شیر شاته نه پې حمله وکړي. هغه د ډز اواز هغه دغه د نېټ وګونو ته راورسي. مارټن د بچ کېدو دپاره له دغه نېټ ورپسې روان شي او په دغه ټیم کې یو جانور ډېر تیزۍ سره د ده طرف ته روان
شي دغه نټ ډیر تیزی سره خپل ګاډي طرف ته روان شو بالکل پسې موخي منی خپل ګاډي ته دندې وخیږي او دا بل یو جانور نه و او دا خطرناک شیر او دغه شیر د ګاډي له پاسه وخیږي او پکې ته د تلو کوشش کوي او دغه پیر جال په وجه او دغه شیر دغه شیشه نشي ماتولی ته یری او دغه د خوف تلاسه دغه یوې شیشې من د دو نظر نه پریوتې دغه شیشه اوس هم کولاوه ده هغه شیر او دغه شیشې طرف نه دندې کوشش کوي نټس په طریقې منې ودروي او دغه هلی دا ګاډي وتښتوي دغه ګاډي لږ لرې راشي او ونې سره ډېر بر ټکراو شي او د خوش قسمتۍ نه او دندې چې څومره کسان وي د خاص نقصان هم نه راځي او نټ دوباره دغه د ګاډي سټارټولو کوشش کوي او لګېدلو په وجه او دغه ګاډي خراب شوی وي او ریډیو هم لرې پورې سیګنل نشو رسولی او نټ ته دغه ریډیو منې ناڅاپه د منې اواز ولګي اردن ورته وایي چې هم منې شیر جان نیوه حمله کړې وه هغې سره هغه ډېر زیات زخمي شوی او دغه نټ پکې ډاکټر هم وایي د دې په وجه دې مارټن ته ویې چې یو چاقو ګرم کړه او په دغه ځای منې کېږده هغې سر به ستا وینه ودرېږي چاقو چې څنګه ګرم شي مارټن هغه په دغه خوځې منې کېږدي هر په وجه ډېرې زیاتې چغې شروع د هغه اواز نټ په ګاډي کې ناست وي هغه هم واوري اوس نټ پوه شي چې دغه د مارټن آس پاس موجود دی د دې په وجه یو ماشین نه واخلي او د ګاډي له پاسه وخیږي نو مارټن ورسره ګوري هغه ته مارټن په نظر کې رانه شي مارټن ورته وایي چې زه یو ټاور سره خوا کې ناست یم هیلي دغه ټاور وګوري او یوازې د مارټن مدد کولو لاړه شي حالانکې نټ حویلی څاروي دغه ځای کې هغه شیر واپس راشي غټ چلانګ ولګوي او دغه نټ لکه ته راغورځوي څنګه دغه شیر نټ له خوړلو والا و دغه ټایم کې نټ د ګاډي لاندې لاړ شي دغه شیر هم د ګاډي لاندې ته تلو کوشش کوي او د ده سر هرې پیړه کې نښلي او فایدې نه موخه اوچته کړي نوره دغه کړکۍ نه په خېټه والا یو شی انجکشن ولګوي دې سره شیر دغه ځای نه وتښتي هغه هیلي مارټن نه ځان ورسوي صحیح سلامت هغه ګاډي ته راولي ارټن ډېر زخمي شوی وي او نټ والا علاج کوي دې سره مارټن ډېر ټایم دپاره لا بیهوشه شي په هوش راتللو سره چې شپه شوې وي ارټن ورته وایي چې شیر داسې چېرته هم نشي کولی او شکاریانو به د ده څوک نه څوک وژلی وي په دې بدله کې چې دغه شیر ډېر زیات غوسه وي او دو خبرې اترې کوي چې شاید نه دو منې دغه د کارو اوازونه ولګي هغه شکاریان چې د کهانۍ په سټارټ کې ما تاسو ته ویلي اوس نټ شکاریان نه دغلته مدد غواړي او شکاریان د ده یوه خبره نه اوري که هلته هغه یو خطرناک شیر راشي د یو شکاري ځان سره دغلته واوسي حقیقي شکاریان هغه د شیر نیولو دپاره له ورپسې لاړ شي په دغه ځای کې نټ یو د شکاریانو ګاډی دغه ځای نه د وتلو کوشش کوي او په دغه ګاډي کې چابي نه وي نټ له یاد و چې دا ګاډی پیلې شرټ والا کس دا ګاډی چلو دغه دغه د چابۍ راوړلو فیصله وکړي دغه د شکاریانو لاشونو منتې روان و دغه نټ دغه شیر خوا له ځان راورسوي او په دغه ځای کې دغه د ده ریډو نکال لشي او دغه شیر چې څنګه ویني او دغه نټ یو ونې ته به راوخیږي او دغه یو مصیبت ختم شوی نه وي هغلته د نټ په لاس باندې یو مار راشي نټ خپل همت کوي هغه مار ونیسي او د شیر له پاسه وغورځوي دغه د شیر ویریږي او دغه ځای نه وتښتي او د دې نه بعد دغه نټ په دغه اوبو کې ورسره روان وي او هغه شیر چې بیا د ده خواله راشي څنګه د شیر په نټ باندې نظر لګي او دغه د نټ لونه چې هغه د ګاډي ارنډ دباو کړي دې سره د شیر ذهن بدل شي څنګه دغه د ګاډي اواز واوري دغه شیر د دوی طرف ته روان شي او هغه شکاري ورته میلاو شي او نټ دغه چابي راواخلي او خپل ګاډي طرف ته روان شي دغه شیر چې د ګاډي اواز څنګه واوري دغه د دوی خوا ته راورسي ارټن خپل دواړو لونو له تسلي ورکوي دا ورته وایي چې دغه سترګو ته مه ګوره په دغه ټایم کې کومه شیشه چې ماته شوې په هغې کې شیر دندې کوشش کوي چې دې سره د ګاډي وزن ټول مخکې طرف ته لاړ شي مارټن خپل دواړو لونو ته وایي چې تاسو د ګاډي نه بار ته ووځئ که هغه وتلو سره او دا ګاډي لاړ شي لاندې ولګي او مارټن پکې ډېر زیات زخمي شي او هغه شیر اوس هم دغه دوی پسې لګېدلی و او مارټن پوه شوي چې اوس خو زموږ بچ کېدل ناممکن دي دغه لایټر سره پیټرول ته اور ولګوي دغه دواړه اوس وځي مارټن پکې دغه وفات شي ډېر زیات لرې ولاړ وي او هغه خپل دوست ګوري چې هغه په اور کې سوځي او دا وخت افسوس ویلو والا نه و هغه زرغونې د هیلې په پانډۍ باندې یو کپړه ولګوي دغه درې واړه د شکاریانو په ګاډي کې کښېني او دغه ځای نه روان شي اوس رڼا شوي هم وي او دغه درې واړه هغه د شیرونو ځای ته ځان راورسوي په دغه ځای د مارټن دو راویښتي وو او د هیلې طبیعت چې ډېر زیات خراب شوی وي او دغلته نټ د هغه یو سکول طرف ته روانه کړي دغه سکول دوی مخکې کتلی و او دغلته نټ دا یو په ټیبل باندې واچوي او د دې پټۍ شروع کړي او چې دې سره هیلې ته ډېر سکون میلاو شي دغلته نټ بار مدد کولو نه یو هغه فیصله وکړي نو دوی دغلته پرېږدي او په خپله بار ته روان شي د تلو سره هغه شیر دلته راورسي او دغه شیر هغه د ګاډي په ډزولو باندې بچ شوی و او د دوی د ګاډي معلومات کولو او تو په شاته نه دغلته راشي دواړه جنګۍ چې شیر وګوري دغه چغې شروع کړي دغه نټ د دوی اواز واوري اوس د سره یو ماشین وي او دغه شیر پسې راشي او دی به موخې باندې وځغلوي دغې نه بعد دغه نټ دغه دواړه جنګۍ په یو کمره کې بند کړي او هغه د شیر انتظار کوي دغه شیر هغې پورې به نه ودرېږي او چې څو پورې دغه درې واړه خوړلې نه وي
دا دریوار یو زیوی نو د دو مرګ پکا دی. اوس سوچ کوي او نیټ بار راوځي. د شیر دیها خپل ځان طرف ته راواړوي. نیټ دغه شیر دغه رسکون دلري د شیرون طرف ته راولي. د پلان دغه و چې دغه شیر به د نور شیرونه دی وخوري. څنګه مارټن ورته سٹارټینګ نه ویلی و. یو شیر د بل شیر د غیر موجودګۍ کې خپل په علاقه کې خو نه واړي. دغه نه بعد دغه نیټ دغه شیر سره جنگ شروع کی. دغه شیر دغه نیټ لا ډیر بد زخمی کی. خپل په علاقه کې دغه د دویم شیر جنگ جګړه چې وګوري او دغه شیرونو لا ډیر غوسه راشي. کله دغه شیر دغه نیټ لوجني. دغه دواړه شیرونه او دغه شیر سره په جنگ شي. نیټ تی پارلا دغه نظاره س فلم نه کم نه او دواړه شیرونه یو ځای دغه یو شیر لا اووي. نیټ په دغه موجودګۍ کې او دغه ځای کې بیو شي. نیټ چې کله سرګي کولو کې د هسپتال په بیډ باندې موجود وي. د لونا صحیح سلامت او د سره دغه ځای کې موجود وي او دې سره دغه کہانی په دغه ځای کې ختم شي. دوستانو که دا ویډیو په تاسو باندې خلک لیدلی وي د چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.